پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټک جی هغه وګه هډ کوارټر کې نه ولګیدو په لکي مروت کې د پولیسو پر موټر باندې چاودنه کې د شپږو پولیسو وژل د پاکستان رسنیو راپورونه وایي چې نن له غرمې مخکې د خبر پختونخوا په لکي مروت ولسوالۍ کې د پولیسو پر موټر باندې چاودنه شوې ده. سلام علیکم. له ایران سره د امریکایي جګړې له امله د سون توکو له بیو اندېښنې په منځني ختیځ کې د جګړو سره مهاله په هرمز تنګي کې د سوداګریزو چارو ځنډېدلو نړیوال یې اندېښمن کړي. او په منځني ختیځ کې په 14مه ورځ د اور لمبې. نن جمعه د 1404 لمریز کال د کب د میاشتې 22مه نیټه ده. دا پام وکړئ پوره خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې د پولیسو پر موټر باندې چاودنه شوې. د پاکستاني رسنیو راپورونه وایي چې نن له غرمې مخکې د خیبر پختونخوا په لکه مروت ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو موټر باندې چاودنه شوې ده. په دې پیښه کې شپږ پولیس وژل شوي او یو بل ټپي شوی. چارواکو پیښه تایید کړې او ویلي چې د پیښې څېړنې روانې دي. دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې پاکستاني پوځي رژیم تېره شپه په افغانستان کې ځینې ملکي موخې موخه وګرځول. پر دې موضوع د لا باس په موخه د انټرنیټ لارې را سره وصل دی د نړیوالو چارو کارپو سید بلال فاطمی صاحب. فاطمی صاحب سلامونه او درنښت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته فیضی صاحب او تاسو د خبري خبرونه قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته. وعلیکم السلام. فاطمی صاحب پاکستان پوځي رژیم بیا ځلې هغه خپل جنایتونه تر سره کړل په کابل کې ملکی خلک ملکی کورونه مخه وګرځول د غراز په پکتیا کې البته او همدارنګه په قندهار کې ملکی ځایونه مخه ګرځولې دي. آیا په سیمه کې پاکستان دویم اسرائیل رژیم دی لکه څنګه چې اسرائیل رژیم هم په غزه کې دغه ملکی مخې بار بمبار کړی؟ څنګه چې تاسو ویل دا بالکل دغه عمل چې د انجام تر سره کوي دا د نړیوالو قوانینو یعنی انټرنیشنل هیومانیټیرین لا د بشري قانون د ملګرو ملتونو چې دغه کنوانسیون او پروتوکولونه دي دا دغه کې په وضاحت سره لیکل شوی دي چې د جنگ په وخت کې تاسو په مکتب باندې شفاخانه باندې په کورونو باندې او په ملکی املاکو باندې ملکی املاکو کې لکه فرضاً بانک د برق اداره ده همدارنګه د اوبو ذخایر دي همدارنګه فرزند د خلکو د عامه خلکو د تیلو د پټرول د خوراکي موادو دکانونه دادي دا چې د کته فرزند یو ګوري چې دلته یو لوی مغازه ده او د مغازه وهي لپاره دي چې د سیمه کې د خوراکي موادو قلت راشي د اوبو ذخیره دغه وهي چې دا اوبو بندي شي چې د اوبو قلت سره مخ شي برق وهي چې برق وهي چې برق په قطع شي دا ټول د نړیوالو قوانینو لاندې د په جنگ دغه جنایت د جنگي کې حسابيږي او دا قابل د تعذير دی په د محکمه د جنایي د ملګرو ملتونو یعنی د آی سی سی په ناس کې څوک چې دا عمل انجامي باید د تعقیب لاندې ونیول شي. و چې دی په کابل کې په پلیچرخي کې حمله کړې ده د پلیچرخي کې کورې چې وهله درې زموږ تاسو واړه بچي او خويندې زموږ په کې شهیدان شوي دي 15 سنه په کې زخمیان دي. دا د کومزي انساني رویه ده د هغه رویه ده چې اسرائیل په غزه کې کوي چې ماشوم وجني خزم وجني سړی وجني ژوندې حتی مواشي وجني پاکستانیان ته په مواشیانو باندې رحم نه کوي په پرنده باندې رحم نه کوي او دا بالکل هغه خواص دي چې د يهودو خواص دي دا د یو اسلامي ټولنې او د اسلامي اردو چې ځان ته پاکستان مملکت اسلامي پاکستان وای او اردو ځان ته اسلامي وای خدای شاهد دی چې د آثار د اسلام وجود نه لري دا لوی ترين جنایتکاران دي حتی د يهودو نه بدتر دي کوم کار چې دوی کوي يهود ماته شاید لږ د نړیوال قانون نه وډا شي خدای هغه نم یې نه کوي همدارنګه دی په پکتیا کې وار کړی دی په قندهار کې
په ملکی دغه باندې یعنی د کامیر د تیاری د پټرول په ذخیره باندې دوی حمله کړې ده هغه وهله د خدای د کامیر یو شخصي اداره ده پرایویټ اداره ده دغه سره ستات څه دغه دی دغه وهیله پر دی چې اقتصاد د دې مملکت د ضربه ورسیږي یعنی دی یو داسې کمزې نه دی وهله چې هغه نظامی او زمونږ تاسو ګوري دغه دی په وای چې دا د نظام نه دی او دا دولت نه دی او دا اما دوی څومره احتیاط کوي چې الته هغه ډوار کوي ته دغه په ملکی خلکو نه لګي دا نشي ټول نظامی وهي وسم الحمدلله دغه وسله 15 دقیقې مخکې خبر راغی چې په کوهات کې په نظامی اډه باندې پایګه باندې ځانمرګ بریټ شوی دی کافي تلفات او صدمات ورته رسولي د دې غړه حمله کوي الته دین په نظامیانو باندې حمله کیږي او د دې قیمت ادا کوي او هغه چې دی چې نظامی هدف دی هغه بالکل دا دی کدی فرضاً وای چې افغانستان زموږ دښمن دی حمله کوي که نظامی په نظامی کوي خو نظامیان په جنگ کې دي خدا چې راځي ملکی وګړي ویل کوم تاسو ویل چې په مومندره کې په کور باندې حمله کړې ده او الته ملکی وګړي وژلي دي دغه مسایل چې دي دا ټول د نړیوالو قوانینو لاندې جرم ګڼل کیږي جنگي جرم ګڼل کیږي او بدون د اجازه د ملګرو ملتونو د حمله تر سره کیږي نو دلته د اسلامي امارت ته دا پکاره ده چې دغه ویډیوګانې فلمونه اسناد مستند کی په اروپا کې د دې سفارتخانې دي الته ډیپلوماټان دي د غي په ذریعہ باندې په عادي توګه باندې په رسمي توګه نه ځکه چې د رسمیت پیژندل شوی نه دي د رسمي الته لاهي ته نشي تللی مګر چې د لاهي په دغه کې دا قانون دی دا اصول دي د محکمه د جنایي کې چې هغه کې دا لازم نه ده لکه په آی سی جی کې په بین المللي محکمه د ملکی د ملګرو ملتونو کې الته مملکت په مملکت کولی شي درخواست وکړي بل څوک درخواست نشي کولای یا شورای امنیت کولی شي درخواست وکړي اما په آی سی سی کې دا دغه دی چې یو عادي فرد یو عادي انسان هم کولی شي لاشي درخواست ورکړي یو ګروپ هم درخواست ورکول شي یو کورنۍ هم درخواست ورکول شي یو حزب هم درخواست ورکول شي یو حکومت هم درخواست ورکول شي یعنی هر څوک حق لري چې یو درخواست ورکړي زما په نظر کې دا اسناد جوړ شي او د افرادو په ذریعہ باندې لاحق کې داخل شي دا به یو بین المللي جنایي یو دوسیه پاکستان ته جوړ شي او چې هر دفعه د جنایت کیږي هر دفعه باید نوې دوسیه ورته جوړ شي ځکه چې هر دوسیه به خپل ارزښت لري او دا کار کې اسلامي امارت وکړي دا به یو لوی اقدامي د هغه بمون نه چې دی اچي دغه بمون نه بیا دا بم په ډیر کار کوي ځکه دا بیا په نړیوالو ناستو کې دا د هغه په ناسو کړنو په تجارت په مراودي په دې ټولو تاثیر اچي چې دا یو مجرم دولت دی د نړیوال قوانین خبره ولیده نو اته دغه کار خو باید زمونږ افغانان موږ وکړو بله فاطمه صاحب د افغان ځواکونو د نن سهار دغه خبرګون او همدارنګه ځینې راپورونه ورته وایي چې په اسلام آباد کې بیړنی حالت اعلان شوی الته پولیس راوتی دي نه وضعیت الته وس ډیر څنګه ښکاري د دې ترڅنګ نړیوال خبرګونه بچوي نړیوال دا تمه مکوي ځکه چې نړیوال تاسو وکړه چې په غزا کې 2 کاله انسان 2 لک انسانان زخمیان او وژل شول نړیوال څه وکړل نړیوال څه وکړل د زموږ تاسو په حق لم د دې سرګې پټې دي کنه د نړۍ په قوانینو کې دا دی چې کله یو مملکت په بل مملکت باندې يرغل کوي په د سلیج ساعتو کې د نن شورای امنیت ناسته به دی شي هغه مملکت چې تجاوز کړي د هغه استازي راو غوښتل شي دغه نه پښتنه وشي او دا نه دغه شي چې تا په کوم اساس دا حمله کړې ده په کوم شواهد او کوم اسناد هغه مونږ ته وړاندې ک قناعت بخښ شو خو صحیح به کني او نه بیا پښتنه کیږي بله کوم نړیوال ادارې دا کار وکړي کله شورای امنیت خپل د حق ادا کړ نو هم د لپاره د ادارې نه دا امید کول ډیر غټه دغه د اشتباه ده په دې چې دا اماغه وخت کې کار کوي چې کله د امریکا ضرورت دي دغه وخت کې کار کوي چې د انګلیس او د فرانسې او د کاناډا ضرورت دي دغه وخت کې کار نه کوي چې کله د مسلمان ضرورت او د مظلوم بشر ضرورت دي نو په دې اساس باندې د دینه موږ نه امید سوي د ادارې نه او د اداره زمون په در نخري تاسو ګوري چې دغه وس پرونه بل شورای امنیت کې ناشته ایران په دې جنگ کې تقبیه ک در حالی چې حمله ایران خو نه وکړي حمله خو په ایران باندې شوی و ایران خو ځان نه دفاع وکړله مګر متجاوز محکوم نشو او څوک چې د تجاوز لاندې شو هغه محکوم کړل شو همدارنګه تاسو وکتل چې په دې نورو قضایاو کې چې کله دغه کیږي د سترګې پټې د شورای امنیت
الته دی اقدام نه کوي چې دی اقدام وکي او نشاندهي وکي چې دغه دا کار ولې وشو. دغه اسرائیل ټول د قوانینو نه په اړه په اسرائیل باندې کوم د اسرائیل چې راغی په ایران باندې دغه وک بمبارد وک او د مکتب کې د کسانې وژل ماشومان آیا شورای امنیت هغه تقبیه کړله وی نه کړله کنه نو الته بیا د دې سترګې پټي اماده ته ایران ته چې شو بیا سترګې خلاصې وي افغانستان ته چې شي افغانستان ته راګرځي چې پاکستان ته شي الله دې خیر پیخي هیڅ خبره نشته دی دا ټول نړیوال هغه لویا لوبه ښکارا کوي چې موږ تاسو ګورو چې د طرف هم دي او د په حساب کوم کار چې کوي د قانون پر رڼا کې نه کوي دغه مساویده چې جوړه شوې د نړۍ امضا کړي دغه پر رڼا کې نه کوي همدا علت دی چې نن نو دا ویل کېږي د اداره ناکامه ده دغه قانون فرسوده دی د سیستم فرسوده دی شړېدلې دی لمنځه تللې دی دا باید د سره جوړ شي او بل اداره به جوړ شي چې هغه وشي کولای پر اشتیا سره په نړۍ کې د بشر د انسان او د یو اسلامي نظام دغه د نړۍ کې د نظامونو د هغه د صلح او د امنیت لپاره ساتنه وشي کولای. بله فاطمه صاحب کبیر ته مخکې تلار سو د افغانستان ملي دفاع وزیر د څرګند کړه چې کابل نام نه کیږي اسلام آباد هم ورسره نام نه کیږي یعنی دا کار به وسی بالکل دا به کیږي هر دفعه چې شوی دی غچ اخیستل شوی دی هغه بل دفعه چې وشو ما تاسو ویل د نهایت 2 ساعته انتظار وکړو او تاسو وکړه چې دا رقم دغه يرغلونه او دا پیوانه وشول چې د دې خپل د تصور نم او چاتو چې د اصلا فکر نه کو او همدارنګه دی هر دفعه چې داسې جنایت کوي او د نړیوال قوانینو نه پاړي الته حق ورکول کیږي او دا د ځواب به ضرور دی ګوري زمونږ صرف ستونزه دا ده چې موږ سره هغه لوازم نشته چې موږ باید لازما دا اقدام وکړو نو موږ کوم شي چې لاس کې لرو د هغه نه کار اخلو او الحمدلله په ماغي سره کافي کار شوی دی ډرون طیارو په لاهور کې د قرارګاه وهلې د اسلام آباد کې وهلې د په پیښور کې وهلې د په کوهاټ کې وهلې د نو ان شاء الله همدارنګه د نظامی اډې به ورته وهي یو به ختمي یو وخت ودام داسې کېږي چې دا به لغړن یو اردو به تی جوړیږي او دا به مجبورېږي چې ملت ته وختن نږدې او دا به ورته وایي چې کم خو تاسو خوښ یو دغه ورځي خپل کار وکړي. بلو لدینا مخکې چې پاکستان پوځي رژیم پر افغانستان ملکی سیمو بمبار وکړ خپل سیاسي احزاب په پاکستان کې همدارنګه عام ولس د خپل حکومت په ضد راپورته شول دا ځینې به هم راپورته شو پاکستان څه فکر کوي چې د یو داخلي سیاسي کړکېچ سره مخ نه دی کافی بالکل مخ دی اقتصادي وضع ډیره زیاته خرابه ده نهایت زیاته خرابه ده عربي ملکونو د منافقت چې کتلې دي اوس هغه خپل پیسې چې دي تنه غواړي 3 میلیارډ د امارات متحده دي او سره 3 میلیارډ د قطر دي او فکر کوم چې هم دغه یو څه د عربستان سعودي دي یعنی کې دی اوس په د ریزرف به د کې یعنی خزانه کې دي چې کوم پیسې دي د خپل نه دي د کې هغه کې د چینایانو یو 2.5 میلیارډ دي که تاسو دا ټول جمع کړئ دغه چې د 14 میلیارډ چې د په ذخیره کې لري غمدادي کدی ته خپل پیسې وغواړي د دې په ذخیره کې څه شي نشته 250 میلیونه نفوس والا مملکت د چې اردو یې د کال 9 ټریلیونه کلدار یې د مصرف دی 9 میلیارډ نه 9 ټریلیونه 9 میلیارډ دی مصرف دی او قرض سود څومره ورکي 9 ټریلیونه د قرض سود ورکي یعنی دا دوه یو ځکه اتل ټریلیونه تی جوړیږي او د عواید د دې څومره دي یو لسنیم دغه دی ټریلیونه دي او دغه د ډیفیسټ څومره دی 1.5 ټریلیونه دی نو د اقتصادي د لحاظ نه بالکل د املا ماته ده د سشنه دي او امریکا دغه وسم چې د مارچ میاشت کې د ته باید 1.3 میلیونه دي کې 1.8 میلیونه ورکي فکر کوم چې آی ایم اف ته ویلي چې دا اوس ورته مو ورکو چې د سره ځینې حساب کتاب پاتې ده او دا چې ورته ورنه کې د ماش نشي ورکول خپل مامورینو ته نو د پاکستان وضع نهایتا د سیاسي لحاظ نه ضعیفه ده اداري لحاظ نه ضعیفه ده خلک تر پوز راغلي اوس په تاسو کې درې ورځې مخکې په ګلګت بلتستان کې په کشمیر کې تظاهراتو البته دوه فوزیان ورته خلکو ووجل ملکی خلکو
په دې باندې يرغل وکړ وي اصل جنایت په دې کې دی وی وجه په سند کې ابل ورځي شل کاسه اتلس لکه چې مړیو دوه زخمی او که دوه مړیو اتلس زخمی خو شل کاسه مړیو زخمی په الته دغه شو يرغل پیښ شو نو د دې پوز هرځ کې دی يرغل لاندې دی او د دغه نه موقع نه داسې استفاده کې د ایران مقابل کې غلطه لوبه کې دی هند مقابل کې غلطه لوبه کې د افغانستان مقابل کې دی دغه سي مرداره لوبه شروع کړې ده چې شپه ما خام بزړې وغوړي پرواز کوي راځي نو د کې موږ ملت موږ تاسو مقصر اسو چې دغه کورنی جنگونو د کې زموږ رهبرانو نش کولای د ملت رهبری کی او موږ تاسو کورنی جنگ خواته لاړو زموږ تاسو ټول وسایل یا مات شول وران شول یا په بهر ملکونو کې لاړ خرڅ شول چې نن موږ په دې مصیبت کې چې پاکستان غونې یو مملکت هم راځي بمبارد کوي موږ سره اسلحه نشته چې موږ د په دې سر وو او د نور را نشي امید ده چې ان شاء الله د اسلامي امارات به یو سکار وکړي چې اوس اسلحه تر لاسه کی چې د پاکستان پروازونه په افغانستان بند شي به د ځمکې د خوانه د نور زموږ تاب نه لري او نه موږ ته ځان ټینګولای شي ان شاء الله د نړیوالو چارو کارپو سید بلال فاطمی په خبرونه کې مولا ګډون څخه نړۍ مننه مننه چې راوم بلنه د یک تلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید تر بیا ښه چاري